تعلن تورنګ دی پر دې ټول پوهیږي چې نوموړی له هغو کسانو څخه و چې د محاسبې بنسټ یې کېښود او همداراز لومړنی کس و چې دا پوښتنه یې مطرح کړه چې آیا کمپیوټرونه کولی شي د انسانانو په څیر فکر وکړي خو پر هغه څه چې ډیری خلک نه پوهیږي او دا خبره یې هم خپله مقاله کې روښانه کړې چې کمپیوټرونه د ناستو خلکو په څیر هوښیار دي بلکې اصلي پوښتنه دا ده چې آیا دا کمپیوټرونه کولی شي د 2 کلن ماشوم په څیر ځیرک اوسي نوموړی پر دې باور و چې د مصنوعي ځیرکتیا د رامنځته کولو یا ډیزاین کولو لار دا ده چې داسې یو ځیرکه کمپیوټر جوړ کړي چې د ډیر عمر لرونکو کسانو په څیر نه بلکې د یو ماشوم په څیر ځیرکتیا ولري هغه څه چې موږ هڅه کوو په برکلي پوهنتون کې ترسره کړو هغه دا ده چې د باندې پوه شو ماشومان ولې تر دې بریده ځیرکه دي دوی کومې چارې ترسره کولی شي او موږ څنګه کولی شو دوی په څیر ځیرکتیا او زده کړه د کمپیوټرونو په ډیزاین کې وکاروو زموږ د څېړنو پر بنسټ کوچني ماشومان د ډېر سمارټ یا ځیرکه کمپیوټرونو څخه هوښیار دي په دې وروستیو کې چې د کمپیوټرونو او مصنوعي ځیرکتیا برخه کې دومره پرمختګونه شوي دي هغه ټول د زده کړې پر بنسټ دي مثلا کمپیوټرونه کولی شي چې د یو پیشو تصویر وګوري ویې پیژني او وایي دا پیشو ده دا هغه څه دی چې یو کلن ماشوم یې هم ترسره کوي خو یو بل څه هم شته چې ماشومان کولی شي ترسره یې کړي او هغه دا دی چې دوی فرضیې جوړوي او د معلوماتو په مرسته یې آزمایي خو په ورته وخت کې موږ د داسې لارو چارو د پراختیا په لټه کې یو چې کمپیوټرونه هم دې ته ورته وړتیا پیدا کړي زموږ څېړنو ښودلې چې ان 3 او 4 کلن ماشومان هم کولی شي انتزاعي فرضیې جوړې کړي او وروسته یې بیا په معلوماتو وازمایي او له دې سره کمپیوټرونه په یو نه یو ډول د کوچنیو ماشومانو وړتیاو ته نږدې کېږي درې داسې نورې برخې هم شته چې کوچنی ماشومان لا هم له کمپیوټرونو څخه مخکې دي لومړی برخه یې نوښت یا خلاقیت دی هر چا چې یو 3 کلن ماشوم لیدلی وي پر دې پوهیږي چې دوی حیرانۍ وړ او عجیبه نظریات وړاندې کوي لکه عجیبه خیالي ملګري او بیا وروسته ورسره لوبې هم کوي دا یوازې عجیبه نه ده بلکې هغه څه دي چې فرضیه جوړه کړئ او ویې آزمایئ دا یو بله موضوع ده چې وکولی شئ داسې یوه نوې فرضیه جوړه کړئ چې تر دې وړاندې په اړه هیچا فکر نه و کړی او هغه څه چې موږ په ازمایښت ځای کې ښودلي هغه دا دی چې نه یوازې ماشومان د چارو په ترسره کولو کې ډېر ځیرکه دي بلکې په واقعیت کې دوی له لویانو څخه په دې برخه کې غوره عمل ترسره کوي د بیلګې په توګه موږ یو ازمایښت ترسره کړ چې په دې کې مو 4 کلنو ماشومانو او د برکلي پوهنتون د ماسترۍ محصلانو ته یو ماشین وښوده چې په غیر عادي او عجیبه بڼه یې کار کوه وروسته مو بیا دوی ته اجازه ورکړه چې د خپلو تجربو ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ یې د کارولو طریقه روښانه کړي په پایله کې دا په ډاګه شوه چې د پوهنتون د محصلانو په پرتله 4 کلنو ماشومانو په ډیره دوامداره بڼه په ښه توګه کار کوه ښایي دا تبلیغ د برکلي پوهنتون لپاره ښه نه وي خو همدا موضوع د MIT او هاروارډ پوهنتون محصلانو لپاره هم صدق کوي په همدې بنسټ ویلی شو چې ماشومان د نویو حل لارو پیدا کېدو په نوښتګره توګه د چارو ترسره کولو کې له کمپیوټرونو ورهاخوا د لویانو په پرتله هم ښه کار کوي موږ دا موضوع کله چې د نویو زیږېدلو ماشومانو مغزي جوړښت ارزوو کولی شي ووینو له نویو زیږېدو څخه تر 15 کلنۍ پورې موږ د خپل عمر څخه زیاتې عصبي اړیکې جوړوو هغه څه چې موږ یې د یو مشر په توګه ترسره کوو یوازې د همغو اړیکو ښه ساتل او پالل دي نو د همدې لپاره د ماشومتوب لومړنۍ دوره د نوښتونو یوه څپه وي داسې څپه چې د ان په کمپیوټرونو کې هم نشو جوړولی دلته یو بل څه هم شته چې ماشومان ځینې چارې له کمپیوټر څخه ښې ترسره کوي هغه لټول او سرچ کول دي او همدارنګه ساینسي ازمایښت ماشومان یې په حیرانوونکې بڼه ترسره کوي موږ دې ته لټول یا یو څه ته لارې جوړول وایو هغه څه چې ما او زما همکاران روښانه کړي هغه دا چې کله چې ماشومان یو څه ته لارې جوړوي یا هم یې یو څه سره لوبې کوي هغه شیبه دوی واقعیت کې ډېر سیستماتیک حرکتونه ترسره کوي نه یوازې دا چې د معلوماتو د شننې او تفسیر لپاره بلکې داسې کره او سم معلومات ترلاسه کوي چې د یوې ستونزې د حل لپاره مناسبه وي درېیم څه چې ماشومان یې د ترسره کېدو وړتیا لري او کمپیوټرونه یې نه لري له نورو څخه د یو څه زده کړه دي دا د یو انسان غښتلې ځانګړنه ده موږ پر دې پوهیږو هغه ماشومان چې تازه نړۍ ته سترګې غړولې دي د نورو په څیرو کې چې کوم حالت ویني تقلید ترې کوي بیا نو ویلی شو چې ماشومان له زیږېدو سره سم په فطري بڼه کولی شي چې له نورو څخه یو څه زده کړي کله چې یو ماشوم 9 میاشتنۍ ته ورسېږي نه یوازې چې زده کړي چې ژبه راوباسي بلکې کولی شي چې د یو بل کس په لارښوونه کې د یو ماشین یا وسیلې کارونه هم زده کړي کله چې نوي زیږېدلی ماشوم له بل چا څخه یو څه زده کوي دا یوازې په محدود ډول ورته ګوري نه بلکې له دې سره سم دا ارزوي چې هغه څومره پوه دی او د هغه چا څخه زده کړه کوي چې دوی یو مسلکي تکړه کس بولي او پوهیږي چې یو څه باندې پوهیږي نه د هغه چا څخه چې یوازې ادعاوې کوي او په حقیقت کې څه باندې نه پوهیږي یعنې ماشومان کولی شي دا ارزونه وکړي چې یو کس څومره ناپوه دی او څومره پوه دی آیا دا کس د باور وړ دی او که نه ټولنیزه زده کړه هغه څه دی چې موږ خپله آزمایلې ده او دا هغه څه نه دی چې کمپیوټرونه یې ترسره کېدو وړتیا ولري لکه څرنګه چې کن وویل دا وړتیا چې انسانان له نورو سره تعامل کولی شي دا د هر انسان اړونده ځانګړنه ده او د هماغه شخص پورې تړلې ده
ښایي چې په راتلونکي کمپیوټرونه وکولی شي چې ځیرک اوسي، خو په اوس وخت کې د یو 2 کلن ماشوم په اندازه هم ځیرک نه دي.